او پټه صدقه هم بهتره ده. الله رب العزت ته پټ او ښکارا کړ دی او برابر دي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقه ترد البلاء، او كما قال عليه الصلاه والسلام. دوستانو د الله جل جلاله چې کوم آیات ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړ، په دې کې الله رب العزت فرمایي چې صدقه چې کومه ده تاسې که ښکاره ورکوئ دا هم بهتره ده، او که یې پټه کړئ صدقه دا هم بهتره ده. او په یو حدیث کې راځي چې تاسې داسې صدقه کوئ چې هغه په ښي لاس یې ورکوئ چې کیڼی لاس په خبر نسي. او په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې تاسې صدقه ورکوئ، ښکاره ورکوئ هم بهتره ده، او که پټه ورکوئ هم الله پاک ور ویني ور بهتره ده. او تاسې په فقیرانو ته کم مال ورکوئ، الله پاک وایي دا ستاسو لپاره بهتر دی. فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، یعنی چې دا ستاسو لپاره بهترین دی. ويكفر عنكم من سيئاتكم، الله رب العزت فرمایي چې ستاسو ګناهونه به ستاسو په دا صدقه باندې معافوم. الله رب العزت په دا صدقه باندې د انسانانو ګناهونه معافوي چې کم څوک صدقه کوي. او صدقه ښکاره په دا بهتره ده چې کله د خلکو په مخ کې یو سړی صدقه ورکوي، زکات ورکوي، چې د خلکو د تعلیم لپاره، د خلکو د رغبت پیدا کولو لپاره، د خلکو د توجه د پیدا کولو لپاره ښکاره صدقه بهتره ده چې خلک په دا باندې راغب شي او خلک د صدقې شوق پکې پیدا شي، خلک متوجه شي. او پټه صدقه هم بهتره ده. الله رب العزت ته پټ او ښکاره کړ دی او برابر دي. او د دې صدقې دعوت چلول دا داسې دی که یو سړی په خپله صدقه نشي کولای چې بل چاته یې دعوت ورکړ هم هغه صدقه وکړه، د ده به پوره په حساب وي پکښې. ولې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی پر د ښه کار دعوت و چاته ورکړي، دا داسې لکه هغه په خپله دا عمل کړی چې بل یې وکړي. الله رب العزت موږ تاسو ته د نیک عمل کول توفیق را نصیب کړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې صدقې بلیاګانې رد کوي، مصیبتونه لرې کوي. پر انسانانو باندې چې کم مصیبتونه تکلیفونه راځي چې صدقه وکړي، الله رب العزت هغه بیمارۍ، تکلیفونه، پریشانۍ ټولې ورسره ختموي. او چې کومه دا زموږ استاد چې کوم دا ګروپ شروع کړی دی، په ګروپ کې چې کوم فاونډیشن دی، په دغه کې له یوه سړي څخه چې 10 روپۍ وي هم تاسې اخلئ. 10 روپۍ صدقه هم بهتره ده. په وجه دې سره چې موږ به له دغه سړي سره خیرخواهي په زړه کې نه سو چې دا سړی له نیکۍ څخه محرومه نسي پاته، چې د دغه سړي هم په دا نیکیو کښې حصه پیدا شي. د دې وجې څخه موږ او تاسې به د بل سړي 10 روپۍ هم را اخلو له ده سره د خیرخواهۍ په نیت باندې چې د ده په دا عمل کې، په دا نیک عمل کښې حصه پیدا شي. د 10 روپۍ څخه واخته 1000 روپۍ پورې، 1 لک روپۍ چې څورې هم چا کولای شوي چې د غریبانو مرسته په وکړو، د غریبانو مدد په وکړو. او دا ډېر لوی نیک عمل دی چې څوک یې چا هم جاري ساتلی دی، که بیا هم جاري وساته او دا ژوندی پاتې شو دا عمل، چې انشاءالله که موږ په دنیا کښې نه و هم انشاءالله د ده ثواب به موږ ټولو ته را رساږي. ولې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې چا د نیک عمل بنیاد ولګاوه، بیا که دی نه و هم الله رب العزت ده ته د دې ثواب ورکوي. او چې چا د بد عمل بنیاد ولګاوه، بیا که دی نه و هم دا سړي ته به د دغه بد عمل عذاب هغه ته ورساږي. الله رب العزت ته موږ تاسو په دو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. صدقه بهترین عمل دی چې چا هم کولای شي، څورې هم کولای شو، خپل پوره کوشش ته پکښې وکړي.